چا چې د خپل رب سره محبت یې کنه کوشش دا کوي چې د دې رب په باره کې خبره معلومه کړي چې دا رب به څنګه وي، دا رب کم صفات لري، د دې رب څه نومونه دي، د دې رب د قدرت معلوماتو کې هغه ته د نږدې کېدو لار معلومه کړي، د هغه د راضي کولو کوشش وکړي. او ځکه هغه یو صحابي چې راغی د بدر د غزا په دوران کې، بعضو روایتو کې دا واقع راځي او د سیرت په درسونو کې موږ تفصیلا دغه واقع بیان کړې ده. هغه راغی تپوس یې وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم نه، یا رسول الله الله په کومه خبره خاندي؟ دا اوس معلومات دي د خپل رب په باره کې. ولې؟ ځکه چې د خپل رب سره محبت دی چې الله په کومه خبره خاندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درې خبرې په هغه موقع باندې وکړي، حالانکه نور حدیثونو کې نور هم ډېرې وجې راغلي، خو په هغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته درې کارونه ښوولي. دا محبت دی د چا سره؟ د الله سره محبت دی. نو چې څومره ستا د الله سره محبت وي کوشش به کوې چې ته د هغه په باره کې څه وکړې؟ معلومات حاصل کړي. یو بله لار چې د الله سره پرې رابطه مضبوطېږي منځ او منځ، غټه لار، لویه طریقه چې د الله سره که څوک هم رابطه مضبوطول غواړي د منځه اهتمام به کوي. او منځ هغه منځ کوم منځ چې شریعت زموږ نه غواړي، دغه منځ نه ده کوم چې عام موږ کوو. ما پرون دې ملګرو ته خبره کوله، پرون درس کې ما ورته ویمه چې ته د جومات نه راووتې که نه او کور ته راشي او تا نه څوک تپوس وکړي چې ته څه له تلی وې، چې په کومه ورځ تا دا جواب ورکړو که نه د زړه نه چې زه تلی ومه د الله سره مې جرګه وه، زه تلی وم الله ته ولاړ ومه، زه تلی ومه الله مې یادو، ما دعاګانې غوښتې، ما جړاګانې کولې، په هغه ورځ به ومنم چې تا ښه صحیح پوره مونځ کړی دی. که ته ماله دا جواب راکړې چې زه منزله تلی ومه، ښه نو څه بس مونځ مې وکړو راغلم، 4 رکعته وکړه بره شوم، بس نه د امام په قرت پوه شیم، نه په خپل ذکر او اذکار پوه یم، نه ما جړلي دي، نه ما څه غوښتلي دي. دا خو صحیح ده چې تا نه هغه فریضه ساقطه به شي، خو مقصد او مغز د دې عبادت هغه څه دی؟ مونځ به ولې کوو؟ چې د الله سره تعلق جوړ شي. نو چې زما او ستا په دې منځه باندې د الله سره تعلق نه جوړېږي، بیا خو زما او ستا د مونځ کمزوری دی. نو دا دویمه وجه شوه چې په دې سره انسان یو مسلمان د الله سره رابطه هغه جوړولی شي.